اوچت کا په کوفه کې د الله نظام اوچت کا. اوچت کا په کوفه کې د الله نظام اوچت کا. حسینا د خپل پلار او د نیکه مقام اوچت کا. سر پریدا خو سر مکیدا یزید ته په دربار کې. سر پریدا خو سر مکیدا یزید ته په دربار کې. جنت به د خپونه بوسی اخلي ګام اوچت کا. ډېر ښه. اوبه په خپله تږي دي ستا شونډو ته حسینه. اوبه په خپله تږي دي ستا شونډو ته حسینه. غرور د کربلا دانه وانه کړه جام اوچت کا. او زما د شهادت د جذبې لاس رسی اسمان ته. زما د شهادت د جذبې لاس رسی اسمان ته. یزیده د دې قبر استبداد ته بام اوچت کا. او شهید شه چې تاریخ در باندې سا اخلي حسینه. شهید شه چې تاریخ در باندې سا اخلي حسینه. ته لاندې را گزار شه خو زما اسلام اوچت کا. ستا قتل کې زما د ژوند بقا ده که پوهېږم. ستا قتل کې زما د ژوند بقا ده که پوهېږم. په خپل قتل د وخت په منبر ناست امام اوچت کا. او حسین برا پیدا شي د کوفی جابر نظام ته. حسین برا پیدا شي د کوفی جابر نظام ته. ته زړه کې د حرس او د هوس غلام اوچت کا. منظره حسینی جذبه مې سره شوه په میدان کې. منظره حسینی جذبه مې سره شوه په میدان کې. شمره خپل یزید دی اوس اندام اندام اوچت کا. منظره حسینی جذبه مې سره شوه په میدان کې. شمره خپل یزید دی اوس اندام اندام اوچت کا. السلام علیکم ګرانو مینوالو. د محرم اتم تاریخ دی او دا میاشت د اسلامی میاشتو لومړی میاشت ده. او دا میاشت مونږ ته یاد راکوي، مونږ ته لمس راکوي د هغه وخت د هغه دور چې په کوم وخت کې په کوم دور کې حق را پاسېدو او باطل ته مخې ته ودرېدو. یو داسې ځوان را پاسېدو، یو داسې هستی را پاسېده د جبر او د استبداد د نظام مخې ته ودرېده. او د جبر او د استبداد نظام په خپل حق او په خپل سچ باندې دړې وړې کړ. او یو تاریخ یې مونږ له جوړ کړ د یزید مخې ته د حسین دا چې کوم د هغه کوم مقام دی، چې هغه کوم هغه معرکه کړې ده، چې کوم هغه جنگ کړی دی، چې کوم یلغار یې کړی دی په یزید، دا به د ده د شهادت د حسین دا ویني، دا به زموږ دپاره مشعل راه وي، دا به زموږ دپاره چراغ وي، دا به زموږ دپاره ډیوه وي، دا به زموږ دپاره رڼا وي. چونکې نن اتم محرم دی، نو د هغې په مناسبت سره ما د خپل پروګرام شروع د دې انقلابي او د دې افاقي غزل نه وکړه. ګرانو مینوالو پروګرام ته راځو. ما سره وحید امید یو ځل بیا تشریف فرما دی. امید صاحب ستړي مه شئ زما پروګرام کې. ډېره مننه منظر صاحب. السلام علیکم ګرانو مینوالو. علیکم ټولو السلام. ته هرکلی او درنښت. امید لرم چې د صحت په جامه باندې روغ جوړ یې. ډېره مننه امید صاحب. کلام یې جوړ نه ویستو. نه جی کلام صحیح ده صحیح ده. زه به که اجازت وي نو د حسین د دې کلام نه بعد به زما د وخت د حسینان چې کوم دي پښتانه، زما د وخت حسینان دي، پته نه لګي امید صاحب چې څه ووایم چې د پښتنو دا بدقسمته دي او که خوشقسمته دي. ډېر خوشقسمته دي. ډېر ښه وطن الله ورکړی دی، ډېر ښه شعور، ډېر ښه عقل، ډېر ښه ښکلی فکر الله ورکړی دی، ډېر ښه مقام الله ورکړی دی. دومره قدر، دومره عزت چې د پښتون دی، دومره پرسنالټي، دومره شخصیت، دومره حیثیت چې په پښتون کې دی، دا په بل قام کې نشته. خو له بده مرغه بس جنگ ته په مخ دي، جنگ ته په مخ دي. عمر شو او یو چال دی، یو ګور دی چې کیږي ورسره، او دا پښتانه پکې راګیر کړي دي او ترقۍ ته یې نه پرېږدي.
نو که اجازت وي ستاسو نو د درون قام ته د خپل درون انغري ته د خپل درنو قبیلو ته به یو نظم وړاندې کړم تاثیر صاحب اجازت دی وایي زما پښتون لکه وریته غرمه کې یخه سیلی زما پښتون لکه وریته غرمه کې یخه سیلی زما پښتون لکه په اور د باران تړم ساس کې زما پښتون لکه د زیړ مازیګر مسته ټپه زما پښتون لکه د زیړ مازیګر مسته ټپه زما پښتون لکه په سور ماښام کې سره غرغره زما پښتون لکه د سرې درخو د سترګو خمار زما پښتون لکه د ګرم سنگر ګرمه جذبه زما پښتون لکه د ژوند د ناوې هسکه غړی زما پښتون لکه د تورې لیلا سره خالونه زما پښتون لکه د غر په اوږو خطه نختر زما پښتون لکه د نور نه سحرخیزه سړیکه زما پښتون لکه د شپې د سپوږمۍ یخه رڼا زما پښتون لکه د پیغلې نه پریوتی ګلاب زما پښتون لکه د ستړي رباب ستړي نغمه زما پښتون لکه د ستړي رباب ستړي نغمه زما پښتون لکه د سرې شپېلۍ نه وتی اواز زما پښتون زما د مور په سر شلیدلی څادر زما پښتون لکه زما د خور پتمن پړونی زما پښتون لکه زما د پلار تاو شوی پټکی زما پښتون لکه زما د رور سرې شوي سترګې زما پښتون لکه په سرو سترګو غیرت د میرویس زما پښتون لکه پښتو د احمد شاه د ویني زما پښتون لکه قیامت د دریا خان د غیرت زما پښتون لکه لمبې د ایمل خان د وجود زما پښتون لکه زما د پلار تاو شوی پټکی زما پښتون لکه زما د رور سرې شوي سترګې زما پښتون لکه په سرو سترګو غیرت د میرویس زما پښتون لکه پښتو د احمد شاه د ویني زما پښتون لکه قیامت د دریا خان د غیرت زما پښتون لکه لمبې د ایمل خان د وجود زما پښتون د ګجو خان داسې کافر زما پښتون د ګجو خان د اس کافره کړپا زما پښتون د توري شړنګ سره غزل د خوشحال زما پښتون لکه خولۍ د عجب خان د سینې زما پښتون لکه زنځیر د باچا خان د غاړې زما پښتون د صمد خان د وینو مسته دار زما پښتون د صمد خان د وینو مسته داره زما پښتون د ملالۍ د شونډو نره ټپه زما پښتون لکه په لوی میدان کې ننګ د زهره زما پښتون لکه حکمت د پیر روخان د فکر ډېره مننه جي زما ممند چې سر د خور په لوپټه وتړي زما ممند چې سر د خور په لوپټه وتړي د میزایلو ورته لاره کې سینې چپې شي زما وزیر چې قسم وخوري د ابۍ په صادر د دښمنانو ورته لاسو کې وسلې چپې شي یو افریدی چې هم راتاو شي د خیبر په کنډو لندن کې نن هم د لاسونو نه بوتل پریوځي زما محسود چې نن هم خپل لستوڼي وخېجوي نو په سجده به د پیرس هر یو محل پریوځي بنګش چې نن هم ملا نه تاو کړي کمربند ملګرو بنګش چې نن هم ملا نه تاو کړي کمربند ملګرو د لندن پیغلې به نن هم احترام ته راځي خټک چې نن هم د خوشحال توره په لاس کې واخلي جنګ ته به نه راځي جهازونه به سلام ته بنګش چې نن هم ملا نه تاو کړي کمربند ملګرو د لندن پیغلې به نن هم احترام ته راځي خټک چې نن هم د خوشحال توره په لاس کې واخلي جنګ ته به نه راځي جهازونه به سلام ته راځي زما کاکړ او اچکځای کې دی زما کاکړ او اچکځای کې که د ننګ ولیدو زما کاکړ او اچکځای کې که د ننګ ولیدو نن هم د ټرمپ او د مودي په لور خولۍ راولي د احمدزو او محمدزو غیرت کسره لمبه شو په پینټاګان او وایټ هاوس زلزلې راولي ډېره مننه که باجوړی درته پاگل شو نو یقین دې وشه که باجوړی درته پاگل شو نو یقین دې وشه دا د ډالرو دا د ډالر د زور غرور به د دانه وانه وي ازمیښت خو که ته یو ځل خو یوسفزي وچېړه ازمیښت خو که ته یو ځل خو یوسفزي وچېړه پیزوان د دغه مستې لور به د دانه وانه وي زما جدون چې نن هم سور شي زما جدون چې نن هم سور شي په نیلي ملګرو زما جدون چې نن هم سور شي په نیلي ملګرو درس به یې دلته وي لمبې به د بنګلو نه وځي که د شینواري په شمله کې د غرورو لیدو د رنجیت سینګ بچیه لور به د کور نه وځي زما جدون چې نن هم سور شي په نیلي ملګرو درس به یې دلته وي لمبې به د بنګلو نه وځي که د شینواري په شمله کې د غرورو لیدو د رنجیت سینګ بچیه لور به د کور نه وځي زما خلیل مومند ګجر زما میاګان او شیخان زما خلیل مومند
ګجر زما میاګان او شیخان د بدلولو کوشش مکوه بدل به دې کړي. واه منظر صاحب. زما د سوات او د دیر هغه با کرداره زلمي مخې ته مه ورځه که ورغلې نو دل به دې کړي. ډېر ښه. زما داوړ که سترګې سرې کړي نو دا یاد لره چې زما داوړ که سترګې سرې کړي نو دا یاد لره چې د ایټم بم نه به د لوبو ته ګوډۍ جوړوي. زما برکیان که مخامخ درته میدان ته راغلل د وایسرای د بچو نه به جینۍ جوړوي. مندوخیلي عیساخیلي او داسې ټول خیلونه مندوخیلي عیساخیلي او داسې ټول خیلونه که درته یو شل په جامو کې به د څه پاتې شي. دغه نیازي قندهاري او د کابل پښتانه که لیوني شول په وسلو کې به د څه پاتې شي. ډېر ښه منظر. نو بادا پښتون شه د منظر د خور ویښته مه چېړه. واه 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 بادا واه 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 پښتون شه ډېره مننه جي واه واه د منظر د خور ویښته مه چېړه. لمبې به وکړو دا بسرې دا سکاره مه چېړه. بادا پښتون شه و منظر صاحب د منظر د خور ویښته مه چېړه. لمبې به وکړو دا بسرې دا سکاره مه چېړه. که تا ته ګرانه وي د خور او مور حیا نو وخته هر څه کوه خو د دې سیمې پښتانه مه چېړه. ډېره مننه منظر مینهوالو. صاحب قسم په خدای چې حد مو په دې ډېر نظم بهترین. قسم په ډېره مننه تاثیر صاحب ډېره مننه امید صاحب. مینوالو منظر صاحب چې کله کلام وایي که نه مونږ لا د یو بند یا د یو شعر د اثره نه یو چې را باندې بل راګوزار کړي. ډېره مننه امید صاحب مونږ تاسو کله کله هغه داد ته هم ظرف سم دی نشو دی تاسو ورته. ظرف دی دی تاسو خاکساري ده ظرف دی. مینوالو که دې کې د ما نه څه قامونه پاتې وي نو ما به قصدن نه پرېښي خو یو د چونکې پروګرام ډېر مختصر وي بل طوالت د ویرې چې دا طویل کېږي لویږي نو په دې وجه کېدای شي که زما نه څه قامونه پاتې وي نو هغه به خاطر نه دروي. ما ته د SMS وکړي ما ته د میسج وکړي د قانونو نومونه دې راکړي. زه به انشاءالله هم دا نظم مزید په مخکې بوځم. تر بل پروګرامه درنه غواړم اجازت. الله پامان.